نن خبره کوو یو داسې بیمارۍ باندې چې هغې کې ډېر خلک مبتلا دي. هغې ته خوب نه ورځي، هغه بالکل خوب کولی نه شي، او که خوب هم کي چې راپاسي داسې بوی چې ټول بدن یې سست وي، ټول بدن یې خوږېږي. که 15 ګنټې خوب وکړي هغه وایي چې ما 1 منټ خوب کړی دی، او داسې ورته خپل جسم ښکارېږي ته وایي چې کسا کوتکو سره خړچولی دی. دې بیمارۍ ته موږ وایو انسومنیا. انسومنیا یو داسې خطرناکه بیماري دی چې ستا دماغ هغه کې آرام هغې ته نه میلاویږي. کله چې ته ستړی شي، ورزش وکړې، کار وکړې، نو ستا جسم چې کله ستړی شي ته کښېنې، ملګرو سره ګپ شپ ولګوې، ستا جسم ته آرام میلاو شي. خو ستا دماغو ته آرام څه شی ورکوي؟ خوب ورکوي، ډیپ سلیپ ورکوي. چې کله ته ډیپ سلیپ کوي، خوب کوي ډېر زیات، نو ستا به ګروث هارمون ریلیز کېږي، نو ستا جسم به هر یو ځای کار کوي. بیا چې کله ته خوب صحیح نه کوي، ستا جسم کې ګروث هارمون نه ریلیز کېږي، نو ته ماته وښیه ستا جسم کې به کوم ارګان صحیح کار وکړي؟ بالکل هم نشي کېدلی. او انسومنیا علاج کې موږ فیل ولیو. ګوره انسومنیا قسمونه دي، ایکیوټ دی، ټرانزیټ دی، کرونیک دی. ایکیوټ اکثر د یو میاشتې دپاره ټیکېږي، یا ټرانزیټ دی یا کرونیک ته چې دا بدل شي بیا د ډېر ټایم دپاره وي، انسان بیا دا نشي ټیکولی، بیا ډېر ځان ستړی کړي. نن یې درته ښایم اسان علاج. راځئ ولې وجوهات ګورو چې د دې وجې څه شی دي د انسومنیا. دا بیماري موږ ته کېږي ولې؟ بیماري کېږي داسې چې انسان دی خپل کور کې دی، که کله هم هغه هاسټل ته لاړو یا سفر باندې لاړو بهر ملک ته، یا د هغې ځای بدل شو، د دې د وجې هم کېږي، یا داسې اګزیم را روان وي، یا سټریس وي، هغې ته خفګان وي، د دې د وجې هم کېږي، ډیوټي را روانه وي، انټرویو را روانه وي، د هغې د وجې هم کېږي. خو ټول نه غټه وجه څه شی دی؟ موبایل دی، لیپټاپ دی، هغه ټي وي دی. هغه ځای کې چې کوم ځای کې ته وده کېږي، که هغه ځای کې ته موبایل استعمالوي، لیپټاپ استعمالوي، ټي وي ګوري، خوراک کوي، پړی کوي، نو د دې د وجې انسومنیا کېږي. دا اکثر کرونیک هم کېدلی شي، دا بیا ټیکېږي نه. اوس چې کوم ځای کې ته وده کېږي که نه، چې دې ځای کې ته دا څیزونه یوز کوي، نو دا انسومنیا بیا انسان ته کېږي. اوس د انسومنیا علاج موږ ولې نشو کولی؟ موږ فیل ولیو. اول نمبر موږ فیل ځکه یو چې دې ته موږ ګولیانې خورو. چې کله هم یو انسان ته خوب نه ورځي، هغه په دې نه پوهېږي چې دا بیماري دی که څه شی دی، خو یو ګولۍ راوالي او ویې خوري. د خوب ګولیانې، د نشې ګولیانې خلک خوري. چې کله هم ته د نشو یا د خوب ګولیانې شروع کړه که نه، نو تا ته بیا په 2مه ورځ خوب نه درځي، بیا یوه ګولۍ وخوري، په 3مه ورځ به بیا نه درځي، بس ګولیانو باندې به عادت شي. چې کله هم ته ګولیانو باندې عادت شوې، نو دې نه بغیر به تا ته بیا خوب نه درځي، نو د دې ډېر غټ نقصانات دي. ګوره چې کله هم انسومنیا کرونیک ته واوښته، که تا مانه په ګولیانو باندې ټیک که نه، نو زه بیا چلنج در کوم. د دې وجوهات زه درته وایم، هغه ځان نه ماینس کوئ، منفي کوئ، دا به بالکل ټیک ټاک شي. څه شی دي وجوهات یې؟ ما درته وویل چې کوم ځای کې ته وده کېږي، اول موبایل، لیپټاپ، ټي وي لیدل، خوراک کول هغه ځای کې، یا پړی کول، بالکل دا ماینس کوي دې ځای نه. که دا ماینس نه کو، نو ته چې هر څومره ګولۍ وخوري که نه، چلنج در کومه چې دې باندې ته نشې ټیکولی انسومنیا. ته اول دا ماینس که چې ته کوم ځای کې وده کېږي، هغه ځای صرف او صرف د سیکشوال اکټیویټي دپاره چې د چا ودونه وي، او د خوب دپاره استعمالوه. زما بیډ دی، زه بیډ کې وده کېږم، نو زه به بیډ صرف او صرف د سیکشوال اکټیویټي دپاره او د خوب دپاره استعمالوم. که زما موبایل کې، لیپټاپ کې پړی وي، کار وي، نو زه به خپل بیډ نه پاسم، چې کوم ځای کې وده کېږم هغه ځای نه به پاسم، بل ځای کې به زه دا کار کوم، او بیا به راځم خپل ځای ته، هغه ځای کې به وده کېږم. نو دا ټولو نه ښه علاج دی. دویم څیز، ورزش خامخا کوئ، تمرین خامخا کوئ. اکسرسایز چې څوک نه کوي که نه، هغې ته اکثر انسومنیا وي. نو چې ته کله اکسرسایز کوي که نه، مازدیګر منځه نه پس خامخا 1 ګنټه، 1.5 یا 2 ګنټې خامخا ورزش ته ورکوئ. نو چې څوک ورزش کوي، خپل روټین چینج کړي، نو انسان بالکل انسومنیا د هغې ختمېدلی شي. دریم څیز، خپل ټایم ځان ته جوړ کړئ، چې زه به مخصوصا 9 بجې، 10 بجې، 11 بجې به زه وده کېږم، سهار به زه وختي پاسم. یو ټایم ځان ته فکس کړئ چې دې ټایم به زه پاسم. ټایم بیا بدلوئ ما. چې کله دا څیزونه ستا جوړ شي، ستا بیډ ټیک شي، د خوب ځای، دویم څیز ستا ورزش ټیک شي، دریم څیز ستا روټین فکس شي چې زه به دې ټایم وده کېږم، په دې ټایم به راپاسم. دې نه ښه علاج د انسومنیا یو ځای کې هم نشته. بیا چې ته کله 2 ګنټې هم خوب وکړي که نه، ته به وایي چې ما ټوله ورځ یا ټوله شپه خوب کړی دی، بالکل به ریلیکس فیل کوي. خوب انتهایي زیات ضروري دی. چې کله ته خوب کوي، ډیپ سلیپ چې موږ ورته وایو، نو هغه کې موږ څه شی کېږي؟ ګروث هارمون ریلیز کېږي، چې ستا باډي کې هر یو ارګن چې څومره نیوټرینټس دی، هغه به څه شی کوي؟ ګروث به کوي. نو انسان بیا بالکل هم ټیک ټاک وي. مهرباني.